هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 9 لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د داسې درې رقمي عددونو تفریق کول دي چې پور ولري. ګرانو زده کوونکو د 2 رقمي عددونو په تفریق کې خو مو پور لرونکي مثالونه په یاد دي. د 3 رقمي عددونو په تفریق کې هم پور لرونکي عددونه په هغه طریقه تفریق کوو. راځئ چې په مثالونو کې وګورو. تاسې ټول سکرین ته متوجه سئ. دلته به له 415 عدد څخه 213 عدد تفریق کړو. لومړی به راکړل سوي عددونه په عمودي ډول یو تر بل لاندې منظم ولیکو. دا د عددونه مو ولیکل. اوس به نو په ترتیب سره یویز، لسیز او سلیز خانې تفریق کړو. په یویز خانه کې 15 او ولرو. تاسې فکر وکړئ په سوال کې تر ټولو مهم ځای دا دی، آیا له 15 څخه 9 کمیدلی سي؟ یا نو باید څه وکړو؟ آفرین، باید پور واخلو. د 15 عدد څنګ ته په لسیز خانه کې 9 شتون لري. له هغه څخه به یو پور کړو، 15 به ورباندې 15 سي. اوس نو کولی سو چې له 15 څخه 9 کم کړو چې حاصل یې 8 پاتیږي. په دوهم ګام کې راځو د لسیز خانو تفریق ته. دلته موږ لوړ ودرلودل، خو کله چې مو یو د پور په شکل 15 ته ورکړئ نو دلته 6 پاته سوه او لاندې مو بل عدد 3 دی. له 6 څخه چې 3 کم کړو 3 پاتیږي. په دریم ګام کې سلیز خانې تفریق کوو. دلته 4 او 2 لرو. له 4 څخه چې 2 کم کړو 2 پاتیږي. په پایله کې زموږ استاد سره سوال جواب دی 218. ګرانو زده کوونکو په دې طریقه موږ تاسې کولی سو هر ډول 3 رقمي عددونه چې پور اخیستل ولري په اسانۍ سره تفریق کړو. تاسې په خپل کورونو کې دا درس په ښه ډول در سره بیا وګورئ. په راتلونکي درس کې به د داسې 3 رقمي عددونو تفریق کول زده کړو چې یویز او لسیز عددونه یې صفرونه وي. په مخه مو ښه.